دا د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي چرخکیانو مانده سیمه ده. مانده پسته ده. مجاهدینو نغم روان کړی د الله جل جلاله په نصرت سره. خو تر اوسه پورې دا د کار کوي، خو تر اوسه پورې انسان مکلف دی جهاد به کوي د خیره انشاءالله. دا خو مجاهدینو کارونه دي. 4000 کیلو بارود دی، 2 ګټکې پرنکاټ دی، 14 ورځې شپې د ورځې مجاهدینو کارونه کړي دي. دغه نو کلنګ دی، نو بالا خو دا د کلنګ کار دی. دغه برکسه کار اخلي مجاهدین بالا خو نو د الله پاک نصرت دی، نو بالا ول خو هېڅ خبره نشته په دې کې. دغه ګاډۍ ده په دا سر کې خاوره کشي ورکه شي سودوري نو یو بل نغم هم دی، نو هغه کېدای شي چې نه کې ترکه سره پټه سوي یا ګوره د خیر انشاءالله. تر کوم وخته پورې چې زموږ په بدن کې ساه وي وینه وي، بیا به د الله جلاله د رضا لپاره خپل خدمتونه کوو. دا مو د کلنګو د بېچه کار دی، خامخا د شپې حالات دی. په دې کې منه کېدای شي د شپه ورځ ګروپونه ګېږي. دغه منه دا کارونه دي. نو الله خیر دې غواړو د الله پاکه د شپې 3 بجې دي، سره کېدای شي بالا یې دا پرنکاټ دی. ګوره اسمانه خیر دی، په هغه ځایونه کې سره تنګ وو، بیا مو رسمي په تکلیف سره د دغې سره برابر کړي. د الله د رضا لپاره خدمت یې کوو. بیا څنګه یې کوئ کلونګو یارانو بیا چې سمه رسي د الله پاک د ټولو مجاهدینو خدمتونه قبول کړي. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې خیر ورکړي. Gracias.